ملګرو یو ځای کېږي خبره به د چا منل کېږي د اکثریت به منل کېږي که نه نو چې اکثریت راځي ما سره نظام کې یو ځای کېږي او هغه وایي چې زه اسلامي نظام غواړم خو زه قانون غواړم زه اسلامي نظام غواړم خو زه ښځو حق غواړم نو آیا د افغانستان نظام به نه بدلیږي بدلیږي به که نه دا یو ښه زیری نه دی دا یو ښه خبره نه ده دا یو بدلون نه دی دا هغه دوستانو چې دا پوښتنه یې کړې وه دا یې ځواب دی چې زه دا کوم او دغه مخکې مې چې ټوکه مو کړه دا مې هماغه دوستانو سره کړې وه چې هغې ویلې فاطمي صاحب ته دومره تکلیف وباسې څه به کړې مالې زه پېښور کې چې راځم ټوکه مې ورسره وکړم زه به د پېښور ګورنر یم او کلو پاچا به خورو نو ډېر هم سره وخندل په دې باندې اوس تاسو کولی شئ پوښتنه وکړئ بله بله زما پوښتنه دا وه چې احمدشاه رای ولې سعودي عربستان ته ور وغوښتل ولې په قطر کې ولې په اماراتو کې ځکه دغه 3 ورځنی سفر 3 هېوادو ته ده احمدشاه رای ولې عربستان سعودي ته ور وغوښتل او هغلته یې ملاقات ورسره وکړلو د ټرمپ لخوا ګورئ مخکې مې هم دا موضوع وویلې لږ به نور هم پکې وضاحت وکړم دوی که دا کار کو دوی باید دا د اردوګان په مخ کې کړی وای ځکه دا اردوګان د شاته ولاړ دی دا راوسې اردوګان دی او دا ځان شاګرد د اردوګان هم ګڼي او اردوګان دې ته د زوی ویلي دي مګر بلې دغه ناسته چې کړې دغه آنلاین کې اردوګان هم ورسره و ګورې په لاین کې به اردوګان و خبرې خو اردوګان به 15 دقیقې راغلي آنلاین شوی نیم ساعت به آنلاین شوی د اردوګان د آنلاین کې زه ورته چې آنلاین کېدلو نه مخکې زه ورته خبرې نه کوم برنامه سره نه جوړوو نو غوږونه به یې ورته جولاني نه یې تاو کړي چې د آنلاین کېږو هلته دومره خبرې کوو خو اصلي خبرې دا دي اصلي خبر خو یې د اردوګان مخکې نه دي کړي که نه او ولې د محمد بن سلمان مخکې ورسره کړي دي دې کې ډېر څو ټکي دي یو دا د محمد بن سلمان چې دی دا ډېر د امریکې سخت غټ غلام دی او اقتصادي لحاظ نه هغې ویلې چې سوریې سره کومک کوو خپله خو نه کوي کومک که نه هلته یې کېنولی هغې ته یې ویلي دي چې دې ته به ما ته د 1 ټریلیون وعده کړې ده 50 میلیارده د سره وعده وکړه دا به یې ورنه وعده ورته اخیستي ځکه ویې ویلې که نه چې سوریه به آبادو دا کومک کله چې کومک اخیستل کېږي ورته وایي چې د دې تر سوري لاندې به راځي بله خبره دا ده چې کوم شیان دوی غواړي عملي کړي د اردوګان په مخ کې نه شو ویلی هغه به یې ورته ویلي دی په قطر کې ورته نه شو ویلی دی ورته سره دی په سعودي کې ویلی شو نو ده لپاره یې دا سړی سپیشلي سعودي ته راغوښتی و اعلان یې نه و شوی په خفیه طور یې وغوښته حتی ناسته یې ورته مخفي وساتله بیا وروسته معلومات راووتل فاطمي صاحب مخکې د ټرمپ باور جوړېدو خبره هم وکړله بلې سوریه کې د ټرمپ د جوړېدو د ټاور خبره هم وکړله بلکل یې وکړله هلته به هم ټاور جوړوي په غزه کې هم ټاور جوړوي په کردستان کې هم ټاور جوړوي په ګوادر کې هم ټاور جوړوي د ده خوبونه دا دي چې خو که دا نظام ورسره ډېر دوام وکړي که دا نظام ځکه دا خبر پرون ما خپل برنامه کې کړی چې درسته دا د اسرائیل په خلاف ځي خو دا هم داسې باید ساده ونه نیسو چې اسرائیل خو ډېر قوي لاس لري امریکې کې دا جان اف کینیډي چا وواژه جان اف کینیډي 1963 کې خو موساد وواژه ولې تر ننه یې قضیه نشي رایستلی ځکه چې اسرائیل یې نه پرېږدي په هېڅ قیمت یې نه پرېږدي نو دا ممکنه ده چې دغه ټرمپ که اسرائیل په دې پوه شو چې زما د نابودۍ مسله ده او امریکا دلته راځي او زه ځم او دلته بل ده کېدی شي ټرمپ ووژني خو دې کې بیا یو خبره ده که چېرته دا یوازې د ټرمپ تیوري وسي نو د ټرمپ د وژلو سره به دا ختمه شي دفنه به شي او که دا د اسټابلیشمنټ تیوري وسي او ټرمپ لګیي هغه پیاده کوي بیا د ټرمپ د وژلو سره دا تیوري نه ختمېږي که ټرمپ دی وم وژني تیوري نه ختمېږي تیوري کېدی شي چې اسټابلیشمنټ د بل رئیس جمهور فرضاً همدغه جي ډي وینس چې دی خو د امریکا د قانون لاندې معاون رئیس جمهور کېږي که نه کېدی شي جي ډي وینس هم دا تیوري بیا مخکې ویسي ځکه چې هر ځای کې ورسره نه
ارامي سرم خوځئ چې څه شي هغه وایي سر خوځئ نو ښکاره خبره ده چې که چېرته اسرائیل داسې اقدام وکړه چې دی ووژني نو کېدی شي چې په ځاینشین یې دا کار وکړي که چېرته دا تیوري د اسټابلیشمنټ وي که دا تیوري د اسټابلیشمنټ نه وي چې د ایران سره روابط ښه شي فلسطین دی آباد شي هلته دغه شي سوریه دې ټوټې شي کردستان دې جوړ شي که دا د اسټابلیشمنټ تیوري نه وي بیا اسټابلیشمنټ او اسرائیل یو ځای کېږي بیا دا وژني او دا قضیه ختمېږي دلته خو دا چې په کوم جرأت سره لګیا دی زه تاسو ته دا په یقین سره ویلی شم چې اسټابلیشمنټ د ده سره دی نو که دی ووژل شي دا تیوري نه مړه کېږي او دا تیوري پیدا کېږي پاکستان به د منځه ځي افغانستان دغه کېږي جوړېږي کردستان جوړېږي فلسطین جوړېږي سوریه درې حصو باندې تقسیمېږي عراق تقسیمېږي دا ټول تغیرات را روان او دا د امریکې په پلان کې دي مننه اگر کړئ کمنټونه ولولم بیا بحث ته راسو